نو حضرت حمزہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا حضور پاک زبیر توے مرد منع کا زنانہ پڑھ کمزوری کنا اسنا سچل پیونشی زبیر مضبوط صحابی دی لوی مجاہد جالوان پالوان او چې څنګه ورغی مور ته وی مورې ودرېږه مه ورځه مور خو یې دړمنه وه د کفن دوه څادرې دي رور له روانه ده داسې دې سینه کې دې زوی له غزار ورکړه چې اخو یې غورځوه وی ته ما د خپل رور نه منې کې ولې ما د رور نه منې کې حضرت زبیر ورته وی مورې حضور پاک راته وفرمایل چې رور ته مې ووایه چې نه ورځې بس یکدم ودرېد پیغمبر خبر خو پیغمبر ایرواره دی ودې ترور ته ودرېد آی های وی ورشه بچې زما رواره ته ووایه چې کوم مقصد باندې مه منې کوي که نه اوی ګنې دا نه ده خبر دا رور نه زه ترې خبر یم اوی ګنې دا به چغې وی ویر به وکړي او دا به ځان وټکئ او دا به جړاګانې وکړي زما رواره ته ووایي چې نه ویر کوم نه جاڼا کوم زه د خپل لور نه خبر یم زه رور له ورځم او رور له مبارکباد ورکوم چې رورې مبارک دی شهادت دی مبارکباد ورکوم زما رور ډېر قیمتي شهادت نصیب شوی دی نو بیا رسول الله مبارک اجازت ورکړه دا صحابي په احد کې پروت عبدالله ابن جحش رضی اللہ عنہ یو صحابی غالباً ابو طلحہ دی غالباً او که سعد دی هغه وایي چې د شپې نه ما ته وایي چې یو دعا به زه کوم ته به پې امین ویم یو به ته کې زه به پې امین ویم ما وی ښه وی وایه دعا کوه وی مې چې خدایه سر له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راولي چې هغه ما په توره وایي زه هغه وم اما وایي زه هغه وم ښه یو بل ستړي کړو او ناګانه پې خدایه ما زوره ورکړه چې په توره اوهم و مرداره یې کړه وی عبدالله ابن جحش وی امین وی بیا ما ته وی زما دوا باندې امین ووایه وی ده وی یا الله سار له مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راولي چې زه هغه په توره وم اما وایي زه هغه ښه یو بل ستړي کړو او بیا ما وی یو شهید مې کړي څومره سخته دعا وی مې چې امین وی چې سار له مې وکتل وی زما د یو مضبوط کافر سره دوا قبوله و مقابله راغله ما هغه او هغه ما ښه یو بل ستړی کړل ناګانه مې و مردار شو وی چې دته مې وکتل لرې ورانه د یو کافر سره مقابله د په توره نښتې دي ټس چې هغه پې زورور شو دعا یې کړې وه او د یې شهید که سره یې ته یې خواوړ دا پراته دي یو صحابي دی حضرت عمر رضی الله عنه حضور پاک د هغې کجورې ورسره وی د الله رسوله که د جنګ کې زه مړ شم کم خوا به ځم وی جنت ته کجورې وغورځولې وی کجورې چې خورم او د هغې نه پس جنت ته ځم نو مخکې به جنت ته لاړ شم لاړ وجنګېدو خدای شهید دا شهیدان په احد کې پراته دي او د احد د غر متعلق حضور پاک فرمایي هذا جبل احد جبل يحبنا ونحبه دی موږ سره مینه کوي موږ د سره مینه کوو او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ به د احد دا غر الله راوالي او د جنت په دروازه کې به کښېني او چې احد ته لاړ شئ د هغې میوه وخورئ که میوه نی او ازغو والا غنو والا بوټي وي هغه وچوپئ په خوله کې خو خامخې وسکئ د یوازې مدینې نه تلل ډېر مقاصد دي پکې مسجد قبا ته به لاړ شي په مسجد قبا کې 2 رکعته لمونځ د عمرې برابر دی حضور پاک فرمایي من تطهر فی بیته کوم انسان چې په خپل کور کې یا د زمانه کې چې کوم هوټل کې اوسېږي دغه د کور په منزله اودس وکړي او ښکلی اودس وکړي او بیا لاړ مسجد قبا ته او 2 رکعته نفل وکړي الله پاک بدله د عمرې ثواب ورکړي عمره نیم حج دی او د خالی پر د حضور پاک مبارک مسجد قبا ته کله به پیاده ته او کله به په سورلی ته نورم پکې شته خو دا 3 سنت دي نورم مشاهد د نبی علیہ السلام دی مسجد قبلتین ته خلق لاړ شي دارنګې هلته نور کویان دي پکې بعضې بیر غرس بیر عین
دا بعضې کویان دي چې حضور پاک ته وبس کوي اصل ته مدینې منورې ځمکه قیمتي د خاورې د برکت ته حضرت جبریل پکې ګرځېدلی دی او په زرګونو نه په لکونو فرشتې پکې ګرځېدلی دي او په حضور پاک پکې وحی راغلی او روضة من ریاض الجنه د حضور پاک د منبر او د هغې د کوټې مبارکې د عایشې بیبي په منځ کې چې کومه علاقه ده دا د جنت د ټوکړو ټوکړه ده و منبر علی حوضی وی منبر مې د حوض کوثر په غاړه پروت دی نو بعضې علما لیکي ښه یو توجیه ده د نور هم شته چې دا ځمکه به الله د قیامت پر ورځ راوالي او په جنت کې به یې کښېږدي او دا د منبر دا ځای به الله راوالي او د حوض کوثر په غاړه به یې کښېږدي نو چې څوک هغې کې لمونځ کوي زه خلکو ته هم یو توجیه پیدا که نه نو دا سوال وکړئ الله ته چې یا الله په دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم نو خدای په آخرت کې مې د جنت ځمکه نصیب کړي قیمتي ستنې دي بره یې په شین خط لیکلي دي استوانة السریر چې حضور پاک په کوم د اعتکاف کوم استوانه ابي لبابه دا یو صحابي دی معمولی غلطي ته شوې وه دې پورې ځان تړلی او توبه قبوله شوې ده استوانه حرس چې کوم ځای به رسول الله مبارک د څه زمانه څوکیدار ولاړو استوانه وفود چې کوم ځای به جرګو سره ملاقات کو استوانه عایشه حضور پاک عایشې ته فرمایلی وی عایشې یو ځای د جومات کې تا ته خیم خو که خلکو ته مې خو جنگ به خلک کوي یو بل سره په هغه ځای نو عایشې بی بیا هغه ځای خلکو ته ښولی د حضور پاک محراب مبارک چې کوم ځای به یې لمونځ کوم او د حضرت بلال اذان خانه ماشاء او حضور پاک ته خلک مخامخ ودرېږي څومره خوند کوي درود شریف پې مخامخ وایي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دا قیمتي څیزونه مبارک ځمکه باب جبریل باب النساء باب الصدیق باب عمر دا ښکلې دروازې باب عثمان دا در باب السلام او بل پکې سری د ادب ژوند به تېروي په مدینه شریفه کې بعضې علماو یو واقع لیکلی د عبرت واقع یو سړي په مدینه منوره کې ماسته خوړل او د هغه مستو یې داسې توهین آمیز الفاظو سره وویې سپکو الفاظو سره یاره د مدینې دا ماسته څه تراوی دا ونه ویل دا ووایه چې ماسته تراوی دا مدینه ولې یاد دا ماسته مدینه کې خو د غوا نه یا د میخې ګډو چیلو نه یا د بار نه به راغلی کنه نو مدینه ولې یادی چې مدینې ته نسبت کې هسې وایه چې ماسته تراولي خواږه نه دا مدینې ماسته مدینې ته نسبت کې چې وده شو حضور پاک یې په خوب کې ولید وی زما د کلي هتک او توهین دی وکړه اوس زما د کلي ځه چې د کوم ځای ماسته خواږه دلته ده د وی دا مې څه د مارونو ګورې حضور پاک فرمایي چې بعضې وخت کې انسان د خولې نه یو خبره وباسي ان المرء لا يتكلم بكلمه لا يلقي لها بالا دې څه توجه نه ورکوي پټې خبره او دې به څه وایي یلقى بها فی جهنم 70 خریفا د دې یوې خبرې په وجه به الله دله په دوزخ کې 80 کاله غوټه ورکوي ان المرء لا يتكلم بكلمه من سخط الله الله خفقي ولا الله خفقي وزره مدینې نه چې خوب وده کېده به حضور پاک به شړه ځه وځه چا ورته وایي داسې حضرت حمزه د حضور پاک ترو ډېره مینه یې لاړ شه او د هغه قبر سره سمله کاغه د سفارش وکړې حضور پاک ته دی لاړ هلته ناست په هغې درود سلام ووایي دې کې خوب ورغی سملاست ناست حضرت حمزه په خوب کې ولید او ورته وایي ملګري د مدینې نه وځه ګنې د ایمان د وتو خطره دی ده دې وجه نه زموږ علما وایي مدینه مدینه مه وایه صحیح دی څه ګناه پکې نشته خو د عزت په توګه مدینه منوره وایه د رڼا نه ډکه مدینه شریفه وایه د عزت په نظر ورته ګوره د مدینې قدر د مدینې منورې عزت او د مدینې منورې احترام
دا بکې د قدر په نظر به